مهرباني وکړه وروره، راځه دننه، خپل دکان مو دی. نه زه بازاري شیان نه خورم، خپله یې وخوره. توبه توبه، دا څه ډول خلک دي؟ او کټه ساریه، تا خو څو ورځې مخکې ویل چې زه بازاري شیان نه خورم او نن د خپله د برګر دکان پرانیستی. اوهو سر دې نیولی لکه د کابل نیمنی. په تا یې څه؟ ځه ورک شه د خلکو کار کې کار مه لره، که نښه به نه یي درته. چوپ شه د پیپسي بوتله، تا خو زما نوم غلا کړی، له خدایه وډار شه. اوهو د پیپسي بوتل خو ښایي 40 افغانۍ خو ارزښت لري. راشه تا ته والله که له سپور خرم درته کوز شم. ته له خدایه وډار شه. دا نوم خو 2 کاله مخکې زما په چورت کې و، خو پیسې نه وې راسه چې دکان ورته جوړ کړم. چوپ شه د خندا بوتله، زه همدا اوس اوزې ته زنګ وهم، تا یو غیر قانوني کار کړی، پوه شوې؟ ته صبر چې زه پولیسو ته زنګ ووهم. ځه لاس د خلاص، ته پولیسو ته زنګ ووایه، زه به هم د ګورلمان یو جرقیل مرقیل سره رابطه وکړم، بیا به وګوري چې چا به قانوني کړی. اوهو دا خو د واسطې والا راوخته، هسې ځان وباسه جلندریه. ما ټوکې کولی، امسایه جانه راځه نن غرمه زما مېلمه شه، په خیر راشې. زه نه درځم، دلته یې راته راوړه. سمه ده صاحب، په سترګو. نور نمونه مه غلا کوئ او له ځانه قلندر مه جوړوئ، که نه نو بیا به. اوهو اوقدو، تا ته چا اجازه درکړې چې دلته راشه دکان پرانیزه، او بیا زما د دکان نوم پې کېږده؟ ها ژاو لږ شه، ډېر خبرې مه کوه چې اعصاب مې خراب دي. دا نوم خو له ماشومتوبه زما په ذهن کې و.